لیکن زما مسلمان را لګي د هندوانو د پاره مندرې جوړي زه ډېر افسوس سره دا خبره کوم شرم پکار دی موږ لره په دې خبرو باندې چې موږ د هندو لپاره دلته مندرې جوړو بیا افسوس په دې خبره باندې دی باڼو دا یاد کړئ ګورئ مسلمان بت شکن وي مسلمان بوتان جوړونکی نه وي دا ډېره د افسوس خبره ده زه ډېر په افسوس سره وایم شرک په وجه باندې مخکې قومونه نه دي هلاک کړي قوم نوح ولې هلاک شوی دی قوم نوح هلاک شوی دی د شرک په وجه باندې قوم د ابراهیم علیه السلام هلاک شوی د شرک په وجه باندې دی فرعون او دغه هلاکار دا هلاک شوي د شرک په وجه باندې دي قوم هود قوم صالح قوم شعیب دا ټول هلاک شوي دي د شرک په وجه باندې الله هلاک کړي دي او د دغه شرک د رد دپاره الله رب العالمین سره بره 1,00,000 پیغمبران را لېږلي دي دغه شرک د رد دپاره ابراهیم علیه السلام اور ته غورځېدلی دی خو بوتان یې مات کړي دي نوح علیه السلام د شرک د رد